که مرغان دي که مایان دي که پیریان که انسانان دي لویا خدای ټول ګویان دي ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله که مرغان دي که مایان دي د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق درنو اوریدونکو د مؤمن او د مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت حیا ده نو باید چې هر مؤمن او هر مسلمان با حیا وي او د حیا په صفت باندې ځان سنبال کړي د بې حیایي او د بې شرمي نه ځان وژغوري حیا د هغو اخلاقو له جملې څخه ده چې هغه اخلاق نن پردي شوي څوک نه پیژني او له هغه نه د لرېتوب په اندازه ټولنې په فساد او تباهي کې ډوبې شوي دي د کمې ټولنې خلک چې حیا ولري د کمې ټولنې خلک چې شرم ولري هغه ټولنه به کامیابه وي اما د کمې ټولنې خلک چې بې حیا وي بې شرمه وي هغه ټولنې په فساد او په تباهي کې ډوبې شوي دي هلاکې دي حیا د هغو اخلاقو له جملې څخه ده چې له هر څه نه خورا ډیر پرې ټینګ ودرېږو ټولنه پاکه او سپېڅلې کیږي او په هره کچه چې له هغه نه واټن اختیار کړو د ټولنې ستونزې هم ډیروالی مومي دا د حیا اخلاقي ځانګړتیا ده چې حیا له ایمان سره سریښ شوې چې د حیا په ډیرېدو او زیاتېدو سره ایمان هم ډیروالی مومي او د حیا په کمیدو سره ایمان کمیږي ځینې وختونه اورو چې خلک وایي فلانی ډیر باحیا دی یا ویل کیږي فلانی حیا لري له حیا نه زموږ منظور څه دی حیا د نفس د مخنیوي په معنا ده یعنی نفس نشي کولی چې د ناخوښ او بد کار مرتکب وګرځي او د هغه ځواک نه لري نو باحیا انسان نشي کولی چې د الله خلقو او بالاخره د خپل ځان په وړاندې د سپکوونکي نفس شاهد اوسي د باحیا انسان نفس بخښونکی دی باحیا شخص د الله خلقو او د خپل ځان په وړاندې د خپل نفس درناوی پر ځای کوي شرم او حیا د نفس په دننه کې یوه ژوندۍ عاطفه ده هغه عاطفه چې د هغې په وسیلې سره نفس د بدیو او صغیره ګناهونو له کندې څخه ارتقا مومي هغه عاطفه چې ځینې عبارتونه لکه معصیت ګناه دوکه غلا او زنا او داسې نور څیزونه ناشونی کوي او دا مومي چې د حال ژبه د هغه څه ویونکې ده چې زه له دغو نه لا ډېر ستر یم زه له دغو نه لا ډېر لوړ یم زه د دې څیزونو مرتکب نه ګرځم د حیا کلمې اصل او ریښه حیات او ژوند ته ورګرځي له همدې کبله وایو حیا یې وکړه یعنی د خپل داخلي ضربان د زیاتېدو او د باحیا کېدو په خاطر یې د ناوړه او بدو کارونو له ارتکاب څخه شرم وکړه نو د حیا او شرم په خاطر یې زړه نشي کولی چې رذائل او ناوړه کارونه پای ته ورسوي د حیات او زړه ترمنځ په خاص ډول
او د شرم او حیات ترمنځ په عام ډول اړیکې خورا کلک تړاو لري. نو په هره کچه چې زړه لا ډیر ژوندی وي حیا ډیریږي، او که زړه مړ شي کار تمام دی او شخص حیا نه لري. نو د زړه په مړینې سره عاطفه هم مړه کیږي، نو هیڅ زشتي له زشتي او پستی له پستی څخه نشي بیلولی. په دې ځای کې ده چې د الله رب العزت په وړاندې خپل ځان ته د معصیت او ګناه جرأت ورکوي، او ژوند نور ژوند نه دی. او د دې جملې ویونکي رښتیا ویلي، د هغه چا چې حیا ډیره بشپړه وي ژوند هم لا ډیر بشپړ دی، او څوک چې حیا ونه لري ژوند به هغه د کم ځای کې. اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو احادیثو ته غوږ ونیسئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو کې د حیا په اړه غږیږي. د بخاري، د مسلم او د ابو داود حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی: الایمان بضع و ستون شعبة والحیاء شعبة من الایمان. ایمان څو شپېته ښاخونه لري او حیا د ایمان یو ښاخ دی. ګورو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د ټولو ښاخونو یادونه نه ده کړې، خو یوازې د حیا نوم یې یاد کړی. سبحان الله، دا پر هغه څه باندې یو روښانه او څرګند دلیل دی چې حیا به په څو شپېته نورو ښاخونو کې ستا مرستندویه وي. نو که چیرې با حیا اوسې ډیر نور ښاخونه به هم درته منضبط شي، که بې حیا اوسې هغه نور ښاخونه به هم ستا نه تیت شي. له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په یو بل روایت کې راغلي، رسول الله فرمایی: الایمان بضع و سبعون شعبة اعلاها لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من شعب الایمان. ایمان څو اویا ښاخونه لري چې تر ټولو لوړ یې د لا اله الا الله ویل دي، او تر ټولو ټیټې له لارې څخه د ځورونکو څیزونو لرې کول دي، او حیا د ایمان یو ښاخ دی. سبحان الله، حیا د ایمان له بنسټیزو ښاخونو څخه یو ښاخ دی. نو بیړه وکړئ تر څو پورې خپل ځانونه وسنجوو چې موږ څومره شرم او حیا لرو او څومره د شرم او حیا نه لرې یاستو. همدارنګه د مسلم او ابو داود حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی: الحیاء کله خیر. حیا سراسر خیر دی. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: الحیاء لا یأتی الا بخیر. د حیا پایله له خیر پرته بل څه نه ده. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. حیا د ایمان یوه برخه ده او د ایمان ځای په جنت کې دی، او بې حیایي د سخت زړهتوب یوه برخه ده او د سخت زړیتوب ځای دوزخ دی. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بینا نه معلومیږي چې څوک با حیا وي هغه با ایمانه دی، ځای جنت دی، او څوک چې بې حیا وي بې شرمه وي هغه بې ایمانه دی، او د بې ایمانه ځای جهنم دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: حیا او ایمان له یو بل سره نږدې دي، که یوې له منځه ولاړ شي بلې هم له منځه ځي. سبحان الله، دا حدیث د اشخاصو د لوړوالي په اړوند خبرې کوي. کم کس بهتره دی، کم کس با ایمانه دی، کم کس د خوږو اخلاقو خاوند دی، دا ټول د با حیا شخص دی. هغه کس غوره دی چې با حیا وي، هغه کس با ایمانه دی چې با حیا وي، هغه کس د خوږو اخلاقو خاوند دی چې با حیا وي. نو څوک چې حیا او شرم نه لري هغه غوره نه دی. څوک چې حیا او شرم نه لري هغه با ایمانه نه دی. کم کس چې حیا او شرم نه لري هغه د خوږو اخلاقو خاوند نه دی. ته نشې کولی چې له مور او پلار سره ښېګڼه وکړي،
یا د الله په درګاه کې توبه وکړې، یا عمرې او حج ته ولاړ شي، یا صدقه ورکړې، یا دروغ ویل پرېږدې، یا له الله نه پر اطاعت باندې مداومت وکړي، مګر هغه وخت چې باحیا اوسې. کله چې باحیا وي له مور و پلار سره ښېګڼه هم کولی شي. کله چې باحیا وي د الله په دربار کې توبه هم کولی شي. کله چې باحیا وي حج او عمرې ته هم تللی شي. کله چې باحیا وي صدقه هم ورکولی شي. کله چې باحیا وي دروغ ویل هم پرېښودلی شي. بې حیا انسان د خپل مور و پلار سره ښېګڼه نشي کولی. بې حیا انسان د الله په دربار کې توبه نشي کولی. بې حیا انسان حج عمرې ته نشي تللی. بې حیا انسان صدقه نشي ورکولی. بې حیا انسان نشي کولی چې دروغ پرېږدي. نو د خپلو بې شمېره ګناهونو په خاطر دې له الله رب العزت څخه شرم وکړه او له الله رب العزت سره په داسې حال کې له مخامخ کېدو نه حیا وکړه چې ته به ورسره مخامخ کیږې او الله به تا نه پوښتنه کوي. په رښتیا سره درنو اوریدونکو چې د ټولو اخلاقو سرچینه حیا ده. د ابن ماجه حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که الله رب العزت وغواړي چې یو بنده هلاک کړي نو له هغه څخه حیا اخلي. کله چې له هغه نه حیا واخیستل شي هغه به مردود او منفور شي. کله چې هغه مردود او منفور شي امانت له هغه څخه اخیستل کیږي. کله چې امانت ترې واخیستل شي هغه به خائن او د اعتماد وړ نه وي. کله چې هغه خائن او بې اعتماده شي رحمت به له هغه څخه واخیستل شي. کله چې له هغه څخه رحمت واخیستل شي نو هغه شړل شوی او نفرین شوی وویني. کله چې هغه نفرین شي نو د اسلام حلقه ترې اخیستل کیږي. یا الله د حیا اخیستل د هلاکت او نابودي پیل دی. د چا نه چې الله رب العزت یو وارې حیا واخیستله الله هغه هلاکوي. الله رب العزت هغه نابود کوي. الله ترېنه رحمت اخلي. الله د اسلام د حلقې نه وباسي. ځکه چیرته چې مسلمان وي هغه باید با حیا وي. بې حیا او بې شرمه خو کافران دي، مسلمانان نه دي. تاسې په کوڅو او سړکونو کې ډیر بې حیا انسانان وینئ او تاسې د دوی له کارونو څخه شرم کوئ اما هغوی شرم نه کوي. یقین په الله وکړئ چې زه داسې بې شرمه او بې حیا کسان نن ورځ په سړکونو او په بازارونو کې وینم چې د هغو په لیدلو باندې ماته حیا او شرم راځي اما هغه ظالمان د الله په غضب کې گرفتاره دي، په خپله شرم په خپله حیا نه لري. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث یو ځل بیا واورئ او په ټول وجود سره معنا حس کړئ او له خپل ځان نه پوښتنه وکړئ چې آیا تاسو با حیا یاستئ یا بې حیا. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که الله رب العزت وغواړي چې یو بنده هلاک کړي نو له هغه څخه لومړی حیا اخلي. نو کما انسان چې با حیا دی با شرمه دی الله رب العزت د هغه ژوندون غوښتی. کما انسان چې بې شرمه او بې حیا دی الله رب العزت هغه هلاکوي او بالاخره د اسلام د دایرې نه وباسي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ د حیا او د شرم په صفت باندې سنبال کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه تعظیم اسمان بیستنو دارولی پرانو ستورو دی ښکلی ځالولی پرانو ستورو دی ښکلی ځالولی رڼا کړي تا په لمر ده سراسر ټوله دنیا الحمدلله الحمدلله. کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله.
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. ابن ماجه حدیث دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی ان لکل دین خلقا و خلق الاسلام الحیا. هر دین ځان لپاره اخلاق لري، خو د اسلام اخلاق شرم او حیا ده. نو څوک چې په شرم او حیا باندې سمبال وي دا صفت ولري په اسلام کې داخل دی، چې بې شرم او بې حیا وي هغه په اسلام کې نه دی. قسم په الله چې دا ډیره ښکلې معنا ده. د اسلام اخلاق شرم او حیا ده. بنا پر دې په اسلام کې د حیا له اخلاقو نه هیڅ کوم څیز لا ډیر بشپړ او ستر نشي موندلی. همدارنګه د بخاري او د ابن ماجه حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. یو پیغام چې خلکو د مخکینیو پیغمبرانو له خبرو څخه ترلاسه کړی هغه دا دی که حیا نه لرې هر څه دی چې زړه غواړي هغه وکړه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دوه معناوي لري. لومړی دې ته ګواښ که چیرې د حیا نه درلوده هر کار چې غواړې وکړه ځکه چې سزا به یې ترلاسه کړي. دوهم په عمل کولو باندې اقدام او له ستونزو ځان ژغورل. له هغه کار څخه چې پای ته یې ورسوې شرم او حیا نه لري، البته که له حیا نه ډک زړه لري نو په هغه کې هیڅ عیب او زیان نشته لکه د یو بې ارزښته کار په توګه یې ترسره کوي. نن ورځ چې انسانان په فساد باندې اخته دي، خپل ژوند په منکراتو او په فجایعو کې تیروي، د دې یوازینی لامل زه دا وینم چې حیا نه لري، شرم نه لري. که هغوی حیا ولري او شرم ولري کله به فساد ته، ګناه ته او هغه څیزونو ته چې د الله د قهر او د غضب لامل ګرځي مخکې نشي او لاس به ورته اوږد نه کړي. خو هر څه چې کوي دا د بې حیایي او د بې شرمي د وجې نه. تاسو ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوې پیغلې نجلۍ نه ډېر باحیا و. تاسو ته وایم چې ستاسو شرم او حیا څنګه ده؟ که چیرته تاسو د یوې ناوړې صحنې شاهد اوسئ، آیا ستاسو څیره سره اوښتې؟ آیا تاسو خپله سترګې ښکته اچولې دي یا دا چې هغې ناوړې صحنې ته تاسو کتلې دي؟ نن ورځ چې موږ ناوړه صحنې وینو، حتی په خپلو موبایلونو کې ناوړه څیزونه وینو، هغه څیزونه وینو چې د الله د غضب او د قهر او د لعنت سبب ګرځي. دا د دې وجې نه چې حیا نه لرو. که موږ حیا درلودلی، که موږ شرم درلودلی، نو د ناوړه صحنې په لیدلو باندې به موږ خپله سترګې ښکته اچولی او د ډېر خفګان نه به زموږ مخونه سره اوښتي وی. تاسو ته وایم د خپل ژوند له ورځو نه یوه ورځ موږ ته یاده کړئ او په هغو کې د خپلې حیا یادونه وکړئ. ستاسو حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له پیغلې نجلۍ نه چې پوړنی په سر کوي تر هغو ډېر باحیا و. له موږ څخه ډیری له ماشومتوب څخه باحیا روزل شوي دي، خو ډیری له ماشومتوب څخه بې حیا روزل شوي دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو انصاري له څنګه تیر شو چې خپل ورور ته یې د حیا په هکله موعظه کوله. یعنی هغه انصاري خپل ورور ته توصیه کوله چې لږ خپل حیا نه لږ څه راکم کړي ځکه چې هغه ډیر باحیا و. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولیده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دعه فإن الحیاء من الایمان. هغه پرېږده ځکه چې حیا د ایمان یوه برخه ده. دا خبرې ورته مه کوه چې د خپل حیا نه یو څه راکم کړي. تصور وکړئ که چیرې دا صحابي چې خپل ورور ته یې سپارښتنه کوله دم ګړی زموږ ترمنځ وای د حیا په اړوند به نصیحت څه و؟ نصیحت به دا و چې تاسو خپله حیا زیاته کړئ ځکه په موږ کې حیا کمه ده. فاطمه بنت عتبه د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په حضور کې د اسلام راوړلو له کبله د محمد رسول الله حضور ته راغله.
کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغله محمد رسول الله ورته وفرمایل بایعنی یا فاطمة على ان لا تشرکی بالله شیئا ولا تسرقی ولا تزنی. ای فاطمه له ما سره په دې خبره باندې بیعت وکړه چې له الله سره به هیڅ شریک نه نیسې، اغلا به نه کوې او زنا به نه کوې او داسې نور. کله چې فاطمې د زنا ونه کړې کلمه د محمد رسول الله له خولې نه واورېده، د حیا له شدت نه خپل لاس په خپل سر باندې کیښود او ښکته یې وکتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې له حیا نه خوښ شو او ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هغې ته وویل ای فاطمې بیعت وکړه، ځکه چې ټولو میرمنو په دغې ژمنه باندې بیعت کړی، فاطمې هم بیعت وکړ. ای فاطمې ته نن چیرته یې او نننۍ ښځې چیرته دي؟ والله چې په کومه ښځه کې حیا نه وي، په کومه ښځه کې شرم نه وي، که هغه ښځه جنت ته داخل شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې ته خبرې کوي او په دې خبره تی بیعت اخلي چې ته به زنا نه کوې. خو کله چې دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه اوري، خپل سر د حیا نه ښکته اچوي. محمد رسول الله د هغې د حیا نه خوښ کیږي. نو که غواړئ درنو اوریدونکو سرفرازه او کامیابه ژوند ولرئ نو ځان با حیا کړئ. که غواړئ چې په آخرت کې هم د ستاسو نه الله رب العزت راضي شي، د حیا او د شرم په صفت باندې ځانونه سنبال کړئ، ځکه چې حیا او ایمان دواړه سره سریښ شوي دي. د حیا په زیاتېدو سره ایمان زیاتیږي او د حیا په کمیدو سره ایمان کمیږي. څوک چې حیا ولري هغه ایمان لري، څوک چې حیا ونه لري هغه ایمان نه لري. الله رب العزت دې په دې صفت باندې موږ او تاسو ټول سنبال کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابو. جاری کړي دي عظیم عظیم بحرونه، په قدرت دی پیدا کړي جگ جگ غرونه، په قدرت دی پیدا کړي جگ جگ غرونه، په سجده درته پراته دي عرش کرسی ارض سما. الحمدللہ الحمدللہ. کمرغان دی کمایان دی کپیریان کا انسانان دی، لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا. الحمدللہ الحمدللہ. ستا ثنا وایي مایان په دریابو کې، یادوي دی حیوانات ټول په ځنګلو کې، یادوي دی حیوانات ټول په ځنګلو کې. ستا له قهر او غضبه وړه غواړي تل فنا. الحمدللہ الحمدللہ. کمرغان دی کمایان دی کپیریان کا انسانان دی، لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا. الحمدللہ الحمدللہ. د مرغانو پخلو تلوي ستا حمدونه، جمادات او نباتات کړي ستا ذکرونه، جمادات او نباتات کړي ستا ذکرونه. رب وای کائنات ټول لا اله الا الله. الحمدللہ الحمدللہ. کمرغان دی کمایان دی کپیریان کا انسانان دی، لویا خدای ټول ګویان دی
ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله څوک دې ستایي په مسجد څوک خانقاه کې د توحید ذکر دې کېږي کلیسا کې د توحید ذکر دې کېږي کلیسا کې فیضانی تعفو وکړه ای غفور کریم مولا الحمدلله الحمدلله فیضانی تعفو وکړه ای غفور کریم مولا الحمدلله الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی ستا په حمد او په ثنا الحمدلله الحمدلله کمرغان دی کمایان دی کپیریان که انسانان دی لویا خدای ټول ګویان دی